السلام علیکم. امام مالک رحمت الله تعالی علیه نوم به خو د ډېر اورېدلی، خو نور به درته پته نه وي چې دا څوک و، څونه عظیم هستي وه. نن یې وایو په غور باندې واوره. ګوره د امام مالک صاحب نن هم په دنیا کې د حد نه سوا فالوورز موجود دي، مطلب د هغه سټوډنټس موجود دي، د هغه شاګردان موجود دي چې موږ ورته په عرف عام کې مالکیان وایو. څنګه چې د امام ابو حنیفه صاحب فالوورز موجود دي، هغه ته موږ حنفیان وایو، داسې دي ته مالکیان وایو. ګوره دا د وخت غټ سکالرانو، غټ امامانو، په دې کې موږ اکثر دا شروع کړو چې دا ستا امام، دا زما امام، زما او ستا امام پکې نشته. یو مسلمان یو موږ، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے دریا سے لے کر تاب خاک کاشغردہ سے شعر دی. نو موږ یو مسلمانان یو، زمونږ امام یو دی او هغه یو امام دی، امام اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. باقي چې موږ وایو چې زه د حنفي مسلک باندې یم، زه مالکي مسلک باندې یم، حنبلي مسلک باندې یم، نو دا امام احمد بن حنبل شو، امام شافعي شو، امام مالک شو، امام ابو حنیفه شو، امام جعفر الصادق شو. دا د وخت لوی سکالران د علم هستیان وي، لوی عالمان. نو د دې ټول نه ته زده کړه کولی شي. دا ټول وګوره، خپل تاټ پروسس کولاو کا، خپل تاټ پروسس سټرینتن کا، ځان مضبوط کا، د خپل علم لیول سیوا کا. دا پکې مه کوه چې دا زما امام دی بس صرف دا ګورم، دا باقي ټول پرېږدم. ټول وګوره، ټول سټډي کا. نن امام مالک رحمت الله تعالی علیه وایو. ګوره امام مالک صاحب د امام ابو حنیفه صاحب نه 14 کاله کشر و. امام مالک صاحب پیدا شوی نه دی، پیدا شوی د پیدایش، دا پیدایش شوی و تقریبا په 93 هجری کې، 93 هجری کې. وفات شوی په 180 هجری کې، 179 هجری کې. امام ابو حنیفه صاحب په 80 مطلب په 80 هجری کې پیدا شوی، دا په 93 په 93 هجری کې 14 کاله د هغوی نه کشر و. د هغې بایوګرافي به د دې نه بعد وایو. امام احمد بن حنبل باندې خو موږ الریډي لیکچر کور کړی دی. عمر د دوی ښه کافي و. اوس دوی چې کله دی د ګوره یو صحابي و، د هغې صحابي نوم ابو عامر رضی الله تعالی عنه. د دغه صحابي یو زوی و، مالک تابعي و، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره ډېر کلوز هم و. نو د دغه مالک بیا زوی و انس، او د هغې انس بیا زوی و مالک، او هغه دا مالک و امام مالک رحمت الله تعالی علیه. مطلب د دوی نوم امام مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر رضی الله تعالی عنهم چې هغه صحابي و. اوس دا امام مالک صاحب په خپل کورنۍ کې، د کورنۍ و ډېره زیات ایجوکیټډ، ډېر تعلیم یافته کسانو ده، خو په خپل کورنۍ کې واحد دا امام مالک صاحب و چې دی په بچپن کې د سره د علم سره اړوله شوق اونو. سوچ کوه، نور رونه و هغې د علم سره شوق و، هغې به علم کوم، هغې به علم حاصله و. واحد په رونو کې دا و چې د علم سره شوق نه و. ده به څه کول، ده به کوترې ساتلې، او ده به د ګانو سره شوق ساتو، د موسیقۍ سره، د غنا سره. نو د ده والد صاحب د دې د وجې نه ډېر زیات فکرمند و چې زما مونږ خو ډېر ایجوکیټډ فیملي یو، مونږ خو د علم والا خلک یو، علم حاصلو، زما نور بچي علم حاصلوي، نور زامن مې علم حاصلوي، د هغې په تګودو کې روان دي، دی نه حاصلوي، د ده سره به زه څه کوم، د ده د مستقبل به څه چل کېږي. نو اکثر به والد صاحب د ماښامې ډوډۍ په ټایم کې د دې زامنو نه تپوسونه کول. نو اکثر به هغه نورو زامنو نه تپوسونه صحیح کړه، دی به غلط کړه، ځکه چې دی خو د علم په میدان کې او نو دی خو علم کې ځان انوالو کړی نو شوق یې نه ساتو. نو یو ورځ دقه شانته کې هغه پلار ورته والد صاحب ورته قار شو، څه تپوس یې وکړو، نورو زامنو یې ټولو صحیح کړو، د غلط کړو، ده ته قار شو چې تا ولې د ځان نه دونه نالایقه جوړ کړی، ته سبق ولې نه وایې، سبق څه شوق ولې نه ساتې، موږ ایجوکیټډ فیملي یو، ستا دا نورونه علم حاصلوي، د علم رڼاګانې خورئ، نه ته علم حاصلوي او نه یې خورئ. د په حق ماښام باندې خپل سوچ چینج کو، دقه ماښام د ده ټرنینګ پوینټ و. دی غوسه شو، اراده یې وکړله چې یاره د نن نه بعد د کوترو شوق، د موسیقۍ شوق هر څه ورک، بس اوس د علم میدان ته دنګم او اوس به ګورو. او بیا کتل هم داسې کتلي ډیټرمینیشن لیول یې داسې ډیټرمینیشن لیول و، ارادې تقویت د ارادې مضبوطیا یې داسې مضبوطیا وه چې د علم سمندر ته ور ودانګل که نه. نو په دغه سمندر کې دننه د ده نه تیز سیوا تیزترین لامبوزن بیا څوک او نو ثابت هم نه شو. څنګه ګوره ورته ده چې کله دا اراده وکړه که نه، نو ده په هغه ځای کې لیست راویستو چې کوم هم تکړه استادانو د هغه علاقې ټول یې نوټ کړو، او طریقې زده کړه چې دې استاده پورې به زه ځان رسومه څنګه، او د هر یو قابل استاده پورې د ځان ورسوم. مطلب خواري شروع کړه، د حد نه سیوا خواري شروع کړه. او د ده په استادانو کې بلا شي استادان دي، خو چې کوم پکې مشهور دي د هغه ته زه نومونه علم، لکه فار ایگزامپل نافع، د هغه وخت مضبوط ترین او مشهور سکالر، یو عظیم استاد، هغه ته د ځان ورسو. او دا نافع په خپل شاګرد د چا خبرې، د عبدالله ابن
عمر رضی الله تعالی عنہ شاګردو او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو ډېر ښه پېژنئ دا پیغمبر علیه السلام شاګردو. نو د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د شاګرد د نافع نه چې هغه یو غټ سکالر او یو غټ استاد و د هغه شاګردي وکړه هغه ته ځان ورسو او دغه نه دونه احادیث زده کړل کنه چې امام مالک صاحب یو کتاب لیکلی هغه موږ موطا وایو موطا امام مالک دا د حدیثو هغه لومبۍ ذخیره ده چې په دې کې ګولډن چین احادیث موجود دي. ګولډن چین څه په منځ کې صرف دوه کسان دي پیغمبر اسلام نه ډایرکټ عبد الله ابن عمر اوریدلی هغه به نافع ته یو نافع ډایرکټ دته ویلی د ډایرکټ په امام موطا امام مالک کې لیکلي دي. نو د شاګردي شروع کړله. د دې نه علاوه د په استادانو کې یو بل استاد و د هغه نوم ربیعه داسې ابن هرمز هم داسې شهاب داسې نور هم ځینې استادان دا پکې مشهور وو. د ربیع هم په خپله ډېر زیات مشهور تکړه قابل سکالر او عالم او د وخت وایرل ټیچر او وایرل استاد خلکو به ورته ځان رسو. امام مالک صاحب پسه چل ول ده ته هم ځان راورسو د ده نه سبق اخیستل شروع کړه علم اخیستل شروع کړه. اوس د علم د ډیټرمینیشن لیول ته ګوره زه تا ته یم چې یو پیر ور ودانګل که نه نو بیا یې داسې په مضبوطې ارادې سره دانګلي وو چې سار ټایم کې چې سار به شو دی به پاسېدو د خپل دې استاد خواله به لاړی واپس به ماسخوتن راتلو د سار نه د ماسخوتن پورې به د علم حاصلو ابزارب کو جذب کو دا نه و چې انټرټینمنټ پکې وکړه صبر پکې وکړه دمه پکې وکړه نه نه دمه ممه نشته علم حاصلو مسلسل. ښه د هغې نه علاوه د ده خو بلاشه نور هم شاګردان ربیعه مشهور استاد مشهور سکالر او بلاشه شاګردان به وو ده ته خو رسېدل هم ګران کارونه. امام مالک صاحب به څه چل کوو خبرې ده به چې کله تلو ځان سره یې بلاشه قجورې واغستې. قجورې د هغه وخت ډېر بهترین خوراک خلکو ته به داسې په اسانه باندې میلاوېدې هم نه. ده به بلاشه قجورې واغستې د ده د اکاډمۍ یا انسټیټیوټ یا هر څه چې په کوم ځای کې به چې د درس ورکو درس او تدریس هلته به چې لاړې د هغې مخې ته به چې کوم کسان وو ماشومان وغیره هغې ټولو باندې به قجورې خیراتي ویشلې دا قجورې والې خو زما یو کار به کوئ. نو چې خلکو به قجورې ولیدې هغوی صحیح ده راکړه کار به دې وکړو څه کار وایي کار دا دی چې کله څوک راځي او د ربیع سره میلاوېږي که نه نو استاد ربیع سره میلاوېږم نو تاسو ورته وایي چې هغه بیزي دی یا هغه نشته دی یا هغه مصروفه دی نشي میلاوېدی. نو په دې طریقه باندې به هغه نور سټوډنټس یا ویټ وکړي یا وروسته میلاو شي او دا ورځ به ټوله ماته میلاو شي نو ټوله ورځ به زه د استاد ربیع نه بلا شی زده کړه وکړم. نو په دې طریقه د سهار نه د ماسخوتنه پورې تشه زده کړه به صرف امام مالک صاحب د ده نه وکړه او ده به مو ته کوله ځکه چې هغې کې هغه جستجو هغه لګن هغه شوق هغه جذبه د اخیستلو د علم وه نو بلا شی علم یې د ده نه زده کړه. اوس سوچ کوه د دومره د علم راکاږو که نه امام مالک صاحب په هر یو فیلډ په هر د علم په هر ګوټ باندې ځان داسې پوه کړو چې دا د استاد نه دی نافع تقریبا 119 هجري کې 117 هجري کې دا وفات شو. صحیح شو. اوس 117 هجري کې چې کله دی وفات شو نو د ده په دې د ده په خپله اکاډمۍ یا انسټیټیوټ یا هر څه کې چې د درس او تدریس ورکو د ده په ځای باندې به اوس درس او تدریس څوک کوي نو خو د ده شاګردان به کوي که نه د ده شاګردانو کې د ټولو نه قابل ترین شاګرد اوس په کار و چې د ده په ځای باندې درس او تدریس وکړي. نو خبرې د ټولو نه قابل ترین شاګرد څوک و امام مالک هغه کس چې علم میدان ته ورغلی هم وروسته و او د ټولو نه مخکې شو دونه مخکې شو چې د ده نه پکې بیا قابل څوک نه و نو د ده په ځای باندې درس او تدریس 117 هجري نه بعد د ده په ځای باندې امام مالک شروع کړو. نو د امام مالک ټوټل عمر به څونه و 9 واله 19 واله تقریبا 40 کاله راځي 40 کاله 24 سال عمر یو هجري مې ورسره ولیکله 24 سال عمر یو نو 40 کاله عمر کې هغه درس او تدریس شروع کړو دونه علم حاصل کړه. کله چې سړی ډیټرمینیشن لیول سټرانګ که نه ویل پاوري لګنی شوقي جذبه یې د اخیستو نو وایي ډونډنے سے خدا بھی ملتا ہے نو علم خو بیا میلاویږي نو دونه پاورفل شو. بیا په 136 کې په 114 هجري کې چې کوم دی نو د ده بل استاد د ربیع هم وفات شو. دا اوس عظیم استاد چې کوم په دغه ځایونو کې په مدینه منوره کې هغې وفات شو. تا ته پته شته په دغه ځای کې بیا د ټولو نه قابل ترین واحد هستي چې په مدینه منوره کې څوک پاتې و که نه هغه امام مالک په دې وجه باندې ده له خطاب ورکړلی شو. څه خطاب یې وله ورکړو مشهور خطاب امام دا به تا اورېدلی که نه دارالحجره امام دارالحجره مدینه منوره د مدینې منورې امام په مدینه منوره کې د ټولو نه قابل ترین په دغه علاقه کې د ټولو نه قابل ترین هستي د ټولو نه قابل ترین ټیچر استاد عالم سکالر هغه امام مالک رحمت الله تعالی علیه. نو په دې طریقه ورته دا خطاب میلاو شو. اوس د دومره د ده دا ټیچنګز د ده دا علم د ده دا دومره وایرل شو چې د ده سره د مختلف قسمه بادشاهانو رابطې شروع شوې. بادشاهان الټه د ده فین شو خلک خو فین بادشاهان هم د ده فین جوړ شو. د یو څو بادشاهانو پکې درته قصې کوم. یو
لومبی خو منصور بادشاه منصور صحیح شو منصور د دې بادشاه منصور نه دی د دې داسې کار دا تقریبا څه د 135-36 نه واله د 46-47 هجرې پورې دی بادشاه ده به د خلکو سره بیعت کو که نه نو هغه بیعت یو قسم جبري بیعت و دی اوس په خپل هم د امام مالک رحمت الله تعالی ډېر غټ فین و د ده په باره کې به ډېرې خبرې اورېدلې دی په خپله په بغداد کې ځکه چې د مسلمانانو سنټر خو بغداد ته شفت شوی خو امام مالک صاحب په مدینه منوره کې و نو ده به د ده په باره کې اورېدلې او د ده نه یې زده کړه کول غوښتل هم ده یې مختلف قسمه افرونه هم ورکړي وو چې ته راشه خو امام مالک صاحب کې یو کار و دی د مدینې منورې نه اوتو نو د ده نه بل بادشاه و که نه د ده نه بعد مهدي نومې و مهدي دې مهدي ورته څه 3000 اشرفۍ نه دي دا افر امام مالک صاحب ته په هغه ټایم کې کړی چې ته راشې دلته کې د خلکو ته څه درس او تدریس وکړه 2 اشرفۍ والا امام مالک صاحب ورته وایي چې پیسې دې په تندر ولګي د مدینې منورې نه وځم د هغې ریزن د امام مالک صاحب رحمت الله تعالی علیه د پیغمبر اسلام سره ډېره زیاته مینه وه او دی غوښتل چې زه وفات شم نو په مدینه منوره کې دی وفات شم او په جنت البقیع کې دی ښخ شم نو امام مالک صاحب چې دی د مدینې منورې نه نه وتلو په دې وجه باندې غټ غټ افرونه ورته راغلل د یو ځای نه بل ځای نه خو نه تلو خو علم څوک حاصلوي را دي شي کېږي نظم د دې ځای نه خلک به ولې راتلل بیا بادشاهان ولې په خپل هلته کې راغلي لکه هارون الرشید شو نو داسې دی چې کله په خپل آخري عمر کې بیمار و نو خلکو دې په بغداد کې لوی لوی طبیبان دي طبیب له به لاړ شو علاج به وشي ښه به شي نو ده ورته وایي که چېرته کې زه بار ته وځم او وفات شم نو بیا د علاج دپاره هم نه تلو صرف د دې غمه چې د مدینې منورې نه بار وفات نه شم بس چې وفات کېږم چې په مدینه کې یم او وفات شم او هغه د الله تعالی د ده د زړه ارمان پوره هم کړو په جنت البقیع کې بیا دفن هم شو دوی په مدینه منوره کې وفات شوي او خوب یې لیدلی و پیغمبر اسلام چې ورته دا چل کړی و هغه امام مالک صاحب لیدلی و که نه نو بادشاه منصور به بیعت کو بیعت او بیعت به یو قسم جبري بیعت و نو هغه لکه مطلب بیعت به داسې کوو خلکو ته به وایي چې یاره که تا زما بیعت ونه کړو یا د بیعت مات کړو نو په تا باندې به ښځه طلاق کوي او ستا جایداد به سرکاري نو دغه ټایم کې یو کس و هغه نفس زکیه والا معامله پیدا شو هغه وایي چې یاره دا خو زیاتی دی جبري بیعت چې داسې کېږي خو نه کېږي دا جایز نه دی اوس خلک په شش و پنج کې شو چې یاره دا د ده خبره صحیح ده که نه د ده خلاف اوس خروج بغاوت وکړو که ونه کړو نو خلک چې په شش و پنج کې شو نو اوس د شش و پنج ختمولو دپاره خلک وایي چې داسې یو علم والا کس پکار دی چې مونږ پوهه کړي په صحیح او په غلطه باندې نو د علم والا خو په دغه ټایم کې د یو کس نوم و د ون اینډ اونلی امام مالک رحمت الله تعالی علیه نو خلک رالل دله چې خلک دله رالل نو ده ورته ووایي چې یاره امام مالک صاحب ورته ووایي چې داسې کار دی خلکو ته وایي چې جبري طلاق نه کېږي ښه جبري طلاق مطلب په زور طلاق نه کېږي نو خلکو ورته وایي چې نه کېږي نو بیا نو بس وایي پوه شئ که نه جبري بیعت هم نه کېږي بس خلکو وایي چې مالک وي نو بیا خبره صحیح ده نو خلک لاړل هلته کې د هغه سره ودرېدل مطلب بغاوت یې وکړو خو منصور ډېر مضبوط بادشاه و د هغه وخت بادشاهان ډېر تکړه بادشاهان لکه مطلب بادشاه خو نن سبانې جمهوریت خو نه دی چې تا ته څه ازادي شته دی چې ته خبرې کولی شي تا ته څوک څه ویلی نه شي مخکې به چې د بادشاه سره سلامت ونه وي که نه خیر به دی نه بادشاهان داسې بادشاهان چا به تپوس د خپل ځان نشو کولی دا داسې کسان نه دي د امام مالک صاحب په شان کسان د دوی سره د غر عمره زړونه و چې دوی به داسې فیصلې کولې او د دې سټیټس هم د خلکو په مخ کې د دې داسې سټیټس و د علم والا خلکو ښکاره خبره چې چا سره دونه علم وي نو د هغه سټیټس به یې داسې چې د دې بادشاهانو نه به خلک صرف د یېرې د وجې خلکو به د بادشاه سلامت وي ده سره به د مینې نه سټیټس د خلکو د خلکو په نظر کې د دې سټیټس د دې بادشاهانو نه اوچت و نو ده ورته وایي چې نه کېږي خو هغه باغیان چې کوم و هغه د بادشاه منصور په څه طریقه ختم کړه بالکل یې ختم کړه نام و نشان یې وله ورک کړو نو بیا یې داسې کار وکړو چې دې منصور بادشاه خپل یو ګورنر چې د هغه نوم څه و د هغه نوم جعفر و دا جعفر یې ولېږو په هغه ځای کې ګورنر کړو چې دې ځای کې نه بیا بغاوت پیدا نه شي دا جعفر چې لاړ هلته یې معلومات وکړل چې دا بغاوت چا پیدا کړی و قسم یې سم ورته خلکو وکړه کسان مې ولیدل بس هغه ختم شو نو بیا جعفر داسې کار وکړو چې جعفر ته چا وویل چې دقه شانته کې یو عالم دی یو لوی سکالر دی خلک دغه په خبره ډېر یقین کوي او هغه ورته پکې دا ویلي چې جبري طلاق نه کېږي نو جبري بیعت هم نه کېږي نو دې جعفر داسې کار وکړو چې دی پسې هلته لاړی دا ګورنر نه پسې چې ته داسې کار وکړه ستا په خبره باندې خلک یقین کوي ته خلکو ته ووایي چې یاره جبري طلاق کېږي یو قسم دمکي وله ورکوله د امام مالک صاحب خو تا ته ما ووایي د غر سره ډغره ونه هغه ورته چې ولې ویم چې یو څیز نه کېږي زه یې ولې ویم نو ده داسې کار وکړو چې ده وله قید یې کړو خو هغه نه منله ده ولې سزا ورکړه څنګه سزا ورکړه ویې والو دومره یې ووالو که نه دونه حد یې ووالو سوچ کوه خلک دماغ کولاو که چې دا شولډر یې نه دي دی یې ولې ماتې کړی دا لاسونه ته یې وختل دونه یې ووه
او په کلي کې ګرځاو د خلکو په مخ کې او د هغې باوجود د دونه والو باوجود دا انسان نه دی امام مالک د خلکو ته ووایي چې واورئ که څوک مې پیژني هم صحیح ده که څوک مې نه پیژني نو چې درته ویم چې زه مالک یم او زه ویم چې جبري طلاق کېږي دې ته وایي زړه د دې کس په مخ کې زه ویم چې جبري طلاق کېږي د ده سره بیا نور څه لاره هم نه وه ښکاره خبره او دا هم لویه هستي وه ډېره خوادې خو یې ورسره نور کولی هم نه شو دغه ټایم کې خو ورسره د ده سره آرمي و نو بس ګیر کړی والی خو دې د خپلې خبرې نه خو نه وروسته کېدو نو دا خبر چا ورسو منصور ته بادشاه منصور جعفر راوغوښتو چې لکه ته دا پیژني چې تا د باندې لاس چوت کړی دی والی دی نو ښې بې عزته کړو نجلۍ ښه بې عزته کړو دا جعفر د منصور بې عزته کړو نو بیا د جعفر ته یې ویل چې پرېږدم دی څو پورې چې ده معاف کړی نه نو جعفر رالی د نه بیا معافیان یې غوښتې بیا ورته په خپو پرېوتو خو امام مالک خو مالک و که نه د غټ زړونو والا خلک بیا یې داسې وایي weak people take revenge strong people forgive intelligent people ignore نو strong او intelligent چې که نه هغې ignore او forgive دواړه کوي ده ورته وایي خیر دی مړه معاف کړی مې والې یو شولډر یې ولې ماتې کړی دی ورته وایي خیر دی معاف کړی مې که د یو پېره ویلي چې نه مې معاف کړی دی د خیر نو معاف یې کړو پرېښودو او دا حقه موقع و چې کله دا وویلو نو امام مالک صاحب لاړی په جومات کې د والو نه بعد 2 رکعته نفل لمونځ وکړو دې ته وایي د شکرانې لمونځ نو هغه شولډر یې ماته شوي ښکاره خبره شولډر چې چا دې ځای نه سکیپولا نه ستا دا هیومرس دا بره بون وخیږي که نه دا چوتېږي نه دلته کې مسل اټیچمنټ نشته کار خو نه کوي که نه نو هغه لاس داسې تړلی کېږي نه په لمونځ کې نو داسې یې لمونځ کړی و نو د هغې نه ځینې خلکو ډیرایف کړی چې یاره د امام مالک صاحب په مذهب کې رسال الیدین دی لاس په کولاو پرېږدي او لمونځ به کوي داسې هغه وخت کې تړلی نه شو او بل دغه ټایم کې د ده نه اینم بېده او بیا یې لمونځ کوو نو خلک وایي چې یاره په اینه بېدلو باندې اودس ماتېږي نو په اینه بېدلو باندې اودس ماتېدل صرف د امام ابو حنیفه صاحب په مذهب کې دي د امام ابو حنیفه صاحب نه علاوه د امام مالک صاحب امام شافعي صاحب امام احمد بن حنبل صاحب درې واړه وایي چې په اینه وتلو باندې اودس نه ماتېږي اوس دا دواړه طرف ته امام مالک صاحب امام ابو حنیفه صاحب تکړه او قابل هستیانې دي اوس په دې کې صحیح څوک دي نو موږ ته یو حدیث ملاویږي په سنن ابي داود کې 198 نمبر حدیث دی چې په هغې کې یو صحابي چې کوم دی نو هغه پیغمبر علیه السلام په یو پهردارۍ باندې ودرو چې ته څوکۍ کوه چې کافران اټیک ونه کړي نو یو صحابي انصاري او یو مهاجر و دواړو ډیوټي ولګېده دواړه د غر په لمنه کې ودرېدل نو هغه مهاجر وایي چې زه به لږ ساعت خوب وکړم ته څوکۍ وکړه بیا به ته خوب وکړې بیا به زه څوکۍ وکړم صحیح ده نو مهاجر اوده شو او د انصاري صحابي ویل چې زه خواصم یخ یم څوکۍ کوم لمونځ به پکې وکړم نیت یې وتړو او دې ټایم کې یو کافر راغی چې هغه د خپلې ښځې بدل هم اغوستو چې یاره زه به په دې مسلمانانو نه څوک مړ کوم د ښځه په جنګ کې چلته مړه شوې وه نو هغه مشرک یو غشی راویشت او د انصاري صحابي پې ولګېدو د انصاري صحابي نه اوس اینه بیګ یو دی لا لمونځ کوي لمونځ نه ماتوي ښه اینه بیګ یو لمونځ کوي بیا دویم او بیا چې څنګه درېیم ولګېدو پته ورته ولګېده چې اوس تکلیف نه برداشت کېږي ایمان خو د هغوی دا لیول و لمونځ یې نه ماتو نو بیا هغه مهاجر صحابي رایښ خو چې رایښ شو پاڅېدلو بس مشرک ته پته ولګېده چې اوس مې خیر نشته نو خپلې 2 پردۍ یې کړې هغه وتښتېدو هغه مهاجر صحابي بیا د انصاري صحابي ته وویل چې تا په لومبي غشي ولې زه نه رایښولم نو هغه ورته ویل چې یاره ما یو صورت وی او ډېر خوند یې راله راکړی خوند یې راکړی او په غشي لګېدلی او سلام یې نه ګرځو ښه دونه به هغوی د قرآن نه خوند اخیستو خیر نو دغه ټایم کې مطلب د ده نه اینه بېده ده خو هغه مونځ مات نه کړو د دې مطلب دا چې په اینې بېدلو باندې اودس نه ماتېږي نو داسې ته امام مالک صاحب امام شافعي صاحب دا خبرې ډیرایف کړی چې د اینې بېدلو باندې اودس نه ماتېږي خیر امام ابو حنیفه صاحب وایي چې اینه ناپاکه دې سره ماتېږي باقي والله عالم زه مفتي نه یم تعالی مې علم درکو باقي په خپله سوچ کوه نو دا د منصور په وخت کې بیا داسې چلو شو بیا مهدي صاحب خو ورته ډېر دعوت وکړو چې یاره راشه خو دی خو د مدینې منورې نه وتلو نو ډېرې پیسې ورته ډېر دغه ورته افرز وکړو خو دغه شانته کې هادي رالي هغه مو ته بله افرز وکړو خو امام مالک صاحب چېرته تلو والی نه و په پیسو باندې دا چا اخیستی نه شو داسې مضبوط سکالر داسې مضبوط عالم دا څوک په پیسو نه شي اخیستی بیا هارون الرشید رالی نو د هارون الرشید نه دی دا خو باچا و که نه د ده خو د نوم اورېدلی دی که نه دې هارون الرشید ته پته ولګېده چې یاره سړی خو داسې سړی دی چې دا په پیسو باندې نه اخیستلی کېږي زما وروره او علم خو کوم حاصلول غواړي د ده نه حاصلېږي نو څه چل وکړم نو د ده 2 زامن یو پکې مامون الرشید هم نو دوی داسې کار وکړم دا 2 زامن به ولې هلته بوځمه خو چې څه دې زده کړي چې ده سره کښېني او د ده شاګردي وکړي نو هارون الرشید باچا خپل 2 زامن د لاسه ونیول هلته یې بوتله د بغداد نه لاړل مدینې منورې ته چې کوم ټایم کې هلته ورسېدل نو هلته کې درس او تدریس سټارټ و امام مالک صاحب په کلاس کې ولاړ شاګردان ناست دي او درس سټارټ دی بالکل خاموشي ماحول دی او خلکو غوږ کېښودی دی بادشاه صاحب راننوتو
نو امام مالک صاحب نه دی. امام مالک صاحب بیا دا فرق نه کوي چې دا پکې مالدار دی دا پکې غریب دی. بادشاه صاحب ته ویل دلته ودرېږه کلاس سټارټ دی. بادشاه صاحب په ور کې ولاړ دی. بیا چې ورته کله اجازه وکړو چې بادشاه صاحب راننه وته چې دغه شانتې کې زده کړې راغلی یم، ما خپل زامن هم راوستي خو زما اوس په خپل هم زړه کېږي چې زه ستا نه بلا شی زده کړم. غرض دلته خو خبرې اورېدلې وي، د ده کلاس خو یې اغوستی او مزه یې ورله ورکړې وه، د ده ټیچینګ ورله مزه ورکړې وه. نو هارون رشید صاحب ورته وایي چې یاره زه ستا نه څه زده کول غواړم. وایي صحیح ده. نو هارون رشید صاحب راغلی خوا کې ورسره کېناستو. نو امام مالک صاحب ورته وایي داسې کار دی د زده کړې دپاره د استاد او د شاګرد ګیپ پکار دی، لاړ شه د هغې خلکو سره کښېنه، زما د شاګردانو سره کښېنه. بادشاه سلامت یې د عام خلکو سره کښېنه. دا په هغه وخت کې ډېره غټه خبره ده، ته په سوچ کې هم نشي راوستی. خو هارون رشید باچا هم هغه هم زده کړې راغلی و، هغه وایي چې په عامو خلکو کې کښېنم، خو زده کوم یې هم د ده نه زده کوم. بادشاه لاړی په عامو خلکو کښېناستو. نو بیا یې ورته هارون رشید ته امام مالک صاحب وایي چې زه داسې نه ټیچ کوم څه چې کلاس باله مو ته بیا اورې، زه به ستا نه ډومبیا اورم چې ستا لیول څه شی دی چې ما ته پته ولګي څه درځي که نه درځي. نو هارون رشید باچا ورته بیا مینت وکړو چې داسې کار دی، اوس به غلط شم دا خلک به راپسې خاندي، خو بس څه طریقه وکړه، بس اوس ما پرېږده ته راته کلاس واله چې څه درنه زده کړم. نو بیا امام مالک صاحب رضا شو. نو بیا یې بل کس پاسه هغه نه تپوسونه وکړه، بل نه، بیا یې کلاس سټارټ کړو. په دې طریقه باندې زده کړه سټارټ کړلې. نو په دې طریقه باندې امام مالک صاحب نه د علم رڼاګانې خورې کړې وې، وایرل شوی دومره و، خلکو دونه پېژندلی چې داسې داسې خلک به پسې راتلل، د ده ځای ته به راتلل، د ده در ته به راتلل، د ده نه زده کړې لپاره. موطا امام مالک د ده هغه د حدیثو ذخیره ده چې ده په خپل ژوند کې لیکلې وه، او د ده یوه لور وه فاطمه، او هغې په یادو باندې د ده دا کتاب هم یاد کړی. او هارون رشید باچا ورته دا هم ویلي چې دا به زه لازم کړم، خو امام مالک صاحب ورته ویل چې نه دا مه لازم کوه، د خلکو مختلف قسمه اجتهاد دي، د چا یو قسم سوچي، د چا یو قسم بل قسم سوچي، نو په چا باندې به دا امپوز کوې، نو دا په چا نافظ کوې، دا زما خپل دی کې ما په خپله اجتهاد مطلب دا وغیره کړي دي که نه، نو زما څخه خلک اختلاف هم ساتلی شي، په چا باندې به دا حوي کوې. نو حکم چې په چا باندې په مسلمان باندې لازم کېږي نو هغه صرف د قرآن حکم دی او حدیث دی. د هغې نه علاوه که مطلب هر څومره قابل مضبوط تکړه هستی شي نو د هغه سره اختلاف کېږي، دا د ده د خپلې خولې وینا وه. د پیغمبر اسلام قبر ته داسې اشاره وکړه چې په دې دنیا کې د دې صاحب قبر نه علاوه د هر چا سره اختلاف کېدی شي. امام شافعي صاحب د ده شاګرد و، هغه د ده خلاف کتاب لیکلی او خبرې ولې لیکلی امام شافعي صاحب، هغه وایي صرف مې په دې وجه ولیکو چې لږ هم په د ده نه په کوم ځای کې څه غلطي شوې ده یا څه اختلاف ګنجایش شي چې هغه صرف زه د دې حده پورې وکړم چې د دې خلکو عقیدت ما دونه ولیدو د دې سره چې دا خلک چېرته په توحید کې ګډوډ نشي، ما څه دا یره پیدا شو. نو امام شافعي صاحب چې څه ناڅه په کوم ځای کې اختلاف پیدا کېدلو ګنجایش و، د امام مالک صاحب سره په هغې باندې کتاب ولیکو پوره د ده خلاف، د خپل استاد خلاف، چې توحید مضبوط پاتې شي. لکه چې دا خلکو ته وښیي چې او یو انسان دی اختلاف ته کېدی شي، او د دغه قول یې مشته کړو چې اختلاف صرف د پیغمبر علیه السلام سره په انسانانو کې څوک یادی که نه هغه صرف پیغمبر علیه السلام دی چې د ده نه اختلاف نشي کېدی، باقي د هر انسان سره اختلاف کېدی شي د علم په میدان کې. خیر بیا هارون رشید باچا هم تقریبا دی د 170 یو سل اویا نه تقریبا 190 یا 95 پورې و. نو د دې په منځ کې دلته کې 101 تیا راغلی که نه 179 هجري، په هغې کې بیا امام مالک صاحب وفات شو. جزاکم الله خیر و احسن الجزاء.